الله رب العزت فرمایي وای بشک الله او د الله رب العزت فرشتي دا په نبی علی السلام باندې درود وای رحمتونه را نازل کی او اے ایمان والاو تاسو په نبی علی السلام باندې درود او سلام وایست په دغه آیت کې الله رب العزت د درود شریف چې کوم عبادت دی د هغه عبادت کې مشتم حصہ را کړی یعنی الله رب العزت په قران پاک کې د منځه حکم کړی دی پاګه کې الله مشتوي چې تاسو المنځ کوئ لیکن دا نه دی ویلي چې زم المنځ کوم تاسو المنځ کوئ د حج حکم الله رب العزت مشتکړی دی پاګه کې الله رب العزت دا نه فرمایي چې حج زم کوم تاسو حج کوئ د زکات په اړه کې الله دا نه وایي چې زم زکات ورکوم تاسو زکات ورکوم دا سی روزه په اړه کې او نور شکم عبادات په قران پاک کې چې الله کوم حکمونه مشتکړي دي نو په هغه ټولو کې الله رب العزت هغه یو عبادت هم نه کوي صرف د درود شریف عبادت داسې عبادت دی چې الله رب العزت فرمایي چې درود زم په نبی علی السلام باندې درود وایم زما فرشتي هم درود وای او تاسو ایمان والا او تاسو ټول په نبی علی السلام باندې درود او سلام وایس یعنی دا درود شریف یو دومره بهترین عمل دی چې الله رب العزت هم دغه عمل کوي خپل دا عبادت الله رب العزت خپل کوي یعنی په ټول عبادتو کې صرف د درود شریف عبادت څخه کم دی دا صرف الله رب العزت کوي نور یو عبادت هم الله پاک نه کوي دا دومره بهترین عمل دی په نبی علی السلام باندې درود ویل او درود چې د الله له طرف څخه دا هغه ته وایي چې الله رب العزت رحمت نازلې په نبی علی السلام باندې او فرشتي او انسانان هغه بیا داغه مطلب بیا دا وی چې دا د نبی علی السلام د درجات د بلندېدو د لوړېدو لپاره درود ویل او سلام ویل یو حدیث کې نبی علی السلام فرمایي ان لله ملائکه سیاحین چې د الله رب العزت یو څو داسې فرشتي دي چې هغه په ټول دنیا کې داسې چکر لګي ګرځي سیر کوي ګرځي تبلغوني عن امتي السلام دنا زما د امت د طرف څخه ماته درود او سلام راوړي یعنی هغه فرشتي چې کوم سیر کوي ګرځي په دنیا کې هغه فرشتي چې کوم ځای زما امتي چې دی زما باندې درود وایي سلام وایي هغه فرشتي هغه درود او سلام ماته رسي دا څومره د فخر خبره ده چې کوم سړی درود شریف وایي دا فرشتي دا درود راواخلي د نبی علی السلام قبر ته ورسي یو بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي من صلى علی عند قبري سمعته کم سړی چې زما د قبر سره مخامخ درود په ما باندې وای سمعته هغه درود ز په خپل برای راست اورم ومن صلى علی نائها ابلغته کم سړی چې د لیر څخه په ما باندې درود وای لکه د پاکستان والا باندې وای هندستان والا افغانستان والا دا ملکو والا چې په خپل کور کې په خپل ملک کې په نبی علی السلام باندې درود وای نو هغه به نبی علی السلام وای او بلغته هغه درود ماته فرشتي را رسي ملائکه ماته را رسي یعنی کوم سړی چې په نبی علی السلام باندې درود وای دا فرشتي دا درود را واخلي به نبی علی السلام ته حاضر شي الته نبی علی السلام ته وای چې په فلاني ملک کې فلاني سړی د فلاني زوی پتا باندې دومره واره درود وای یو خدا زموږ درود د نبی علی السلام په مخ کې پیښېدل څومره غټ د فخر خبره ده بیا الته زما او زما د پلار الته تذکره د نبی علی السلام په مخ کې وسی چې دا سړی او د دې زوی د پتا باندې دومره واره درود وای دا څومره د فخر خبره ده د دنیا یو ماحول دی د یو مشر سړی د یو عہدیدار د یو وزیر په مخ کې ستا تذکره وسی ته خبر سي ډیر خوشاله سي چې هغه زما تذکره وکړه هغه په مخ کې زما نوم رالی په مجلس کې زما نوم یاد شو الانکه دا د دنیا اسباب دي د دنیا وزارتونه د خو سیاست نه لري دلته د درود شریف په برکت سره د نبی علی السلام په مخ کې ستا تذکره کیږي دا څومره سعادت دی چې زما تذکره د نبی علی السلام په مخ کې کیږي دا فرشتي دا درود باقاعده نبی علی السلام ته رسي او یو حدیث کې راځي من صلى علی صلاه واحده
نبی علیہ السلام فرمایي وای کم سړی چې یو ور په ما باندې درود وای صرف یو ور صلی الله علیه 10 الله رب العزت په د باندې لس رحمتونه نازلای او کم سړی یو حدیث کې راځي وای کم سړی چې یو ور درود شریف وای په ما باندې الله رب العزت په د باندې لس رحمتونه نازلای او کم سړی چې په ما باندې لس ور درود شریف وای الله رب العزت په د باندې سل وار رحمتونه نازلای او کم سړی چې سل وار درود شریف وای نو الله رب العزت دغه درود په برکت سره د په دغه تندی باندې ولیکل سي چې براءه من النفاق و براءه من النار دا سړی د نفاق سم خلاص شو او دا سړی د جهنم سم بچاو شو او بیا به د قیامت په ورځ الله رب العزت دغه سړی چې د سل وار درود شریف ویلی د شهیدانو سره به الله راپورته کی د حشر به د شهداو سره څومره غټه مرتبه ده او یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي وای کوم سړی چې صرف سل واره په ما باندې درود شریف وای د دې به الله رب العزت سل حاجتونه ور پوره کی او بیا حاجتونه په آخرت کې او ډیر حاجتونه په دنیا کې به الله ور پوره کی ایو عجیب حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي کوم سړی چې روزانه په 24 غنټې کې روزانه یو سړی زر واره په ما باندې درود شریف وای وای د سړی ته الله رب العزت مرګ نه ور کوي تر څو پورې چې په جنت کې د کم کور دی الله په دنیا کې نه وشکره کړي څومره سعادت خبره ده زر واره درود شریف اس مشکله خبره نه ده او دومره غټ سعادت الله پاک مشترکي چې د جنت کور په دنیا کې الله پاک درښکاري د دې سمج څومره په غفلت شکاري او یو حدیث کې راځي وای کوم سړی چې خط لیکي نو پاغه کې د نبی علی السلام نوم راشي بیا د درود پوره ولیکي صلی الله علیه وسلم دا درود مکمل ولیکي په کتاب کې یا په کاپي کې یا په یو بل بورډ پارس باندې شي و تر څو پورې چې دا خط موجود وي په کاپي پر رجستر کې تر هغه پورې یو فرشته د لپاره د مغفرت دعاګانې کوي یعنی تر څو چې دا خط نه میټاو شوی تر هغه پورې یو فرشته د لپاره د مغفرت دعاګانې کوي دومره د سعادت خبره او بیا کوم څوک چې درود نه وایي دا غو د لپاره څومره یعنی د افسوس خبره ده یو حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی وای بخیل هغه ته وایي چې داغه په مخ کې زما تذکره وسی زما نوم یاد دی په ما باندې درود نه وایي دا سړی بخیل دی بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي یو صحابي ته فرمایي الا اخبرک بابخل الناس آیا تاته د انسانانو تر ټولو انسانانو غټ بخیل نه دروښم من ذکرت عنده فلم يصلي علی فذاك ابخل الناس وای کم سړی چې د کم سړی مخ ته چې زما ذکر وسی زما تذکره وسی زما نوم یاد او دای په ما باندې درود شریف نه وای وای دا سړی د انسانانو تر ټولو غټ بخیل چې دی هغه دغه په انسانانو کې نو هر ټیم چې د نبی علی السلام تذکره وسوه هغه باندې درود شریف وای په ټوله ژوند کې علما یو مسله لیکلې ده په ټوله ژوند کې یو ور په نبی علی السلام باندې درود ویل فرض عین دی او په مجلس کې د نبی علی السلام تذکره وسوه یو ور درود ویل واجب دی او بار تذکره وسوه بیا ویل مستحب دی افضل خبره ده چې په نبی علی السلام باندې درود وای یو صحابي نبی علی السلام تراله نبی علی السلام ته وایي د الله رسوله زما د المانزه بعد چې کم وظایف دي او کم دعاګانې چې زه غواړم یعنی کم وخت چې ما مخصوصه کړی دي مثال پاغه کې ما سلور غنټه مثال ورکوي مثال درکو نو دی وایي د الله رسول کزه چې سلرم ایسه پتا باندې درود وایم او درې سي چې دی اغاز خپل وظایف کوم نو دا به څنګه نبی اسلام ته استا خوښه ده فإن زدت فهو خير لیکن که چیرې ته زیات کې به بستا لپاره ډیر خیر ان دا درود شریف تر دا صدره می سي او زیات کې دستا لپاره ډیر غټ خیر دی بیا ورته وایي نیمه یې سبب پتا باندې درود وایم پاغه نیمه یې سکه بز خپل وظایف کوم نبی اسلام ورته استا خوښه ده فإن زدت فهو خير کته سنورم زیات کې دا بستا لپاره ډیر فائدہ وي درته وایي د الله رسول درې سي بز پتا باندې درود وایم یوې سبب خپل عبادت خپل وظایف او خپل دعای بغواړه نبی اسلام ورته وایي دا خو ډیره ښه خبره ده کته تر دې زیات کې نو استاد لپاره ډیر غټ خیر فإن زدت فهو خير نو اصحابي سو ورته وایي د الله رسول زما په دغه وخت کې بس خالی په تابه درود وایم بل به یو عمل هم نکوم یعنی ټول وخت به په تابه درود وایم نبی اسلام څومره خوشخبری ورک فاذا يكفى همك
وتغفر ذنبك. نبی اسلام ورته وایي چې دا ټول وخت زما په درود باندې ته مصروفه کوي نو فاذن یکفا همک، نو الله رب العزت به ستا د ټولو غمو لپاره کافي سي. ستا چې کوم غمونه دي الله به ټول در ختم کړي د غمونه د درود په برکت سره. وتغفر ذنبک، او الله رب العزت به دې ټولې ګناهونه در معاف کړي.